د محمد اشرف غني د لوی اختر په مناسبت پیغام کې څه ویلي وو؟ پوره لسره ویډیو کې ګورو. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نورې تازه او مهم خبر ته. ولسمشر غني د لوی اختر په مناسبت پیغام کې له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره ویلي: تر هغو چې په ما پورې اړه لري، د افغانستان په سیاسي ډګر کې له جنګ سالارانو سره یو ګام پورته کولو ته هم چمتو نه یم، خو د هغوی د سیاسي سرنوشت او هیواد کې له اوسېدو حق په اړه پریکړه د ولس په لاس کې ده. په دې برخه کې یوه پاک احتساب ته اړتیا ده چې د ناوړه استفادې مخ روښانه او بیا د هغه له مخې پریکړه وشي. دغه راز ولسمشر غني وویل: نور د دې وخت را رسېدلی چې په هیواد کې د لوبې اصول مشخص او ټول یوې نتیجې ته ورسیږو چې څه غواړو. د نظام په شکل او اساسي قانون باید یوې نتیجې ته ورسیږو. د بحث حدود باید واضح شي، خو فیصله باید ولس وکړي. همدا مشروعیت ته د رسېدو لار ده. دا و چمتو کلی خبر، تر بیا ښې چارې ښه وخت.